چې زنا کوي زناکار وي الله رب العزت په دوی همیشه لعنت همیشه او خدای پاک په نظر د رحمت سره زناکار وي او د خدای قهر دې زناکارو سره مخامخ ده هم په دنیا کې هم په آخرت قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا تاسو نږدې کېږئ هم زنا ده ځکه زناکاري بدکاري دا الله ته نه خوښېږي او نه الله رب العزت دا خوښوي الله هغه کارونه خوښوي کوم کارونه چې تاسو ته امر کړی الله هغه کارونه چې تاسو یې منع کړي یې موږ تاسو باید هغې نه ځانونه منع کړو الله رب العزت دې په دې خوشحاله خو نن سبا داسې دور راغلی یقین وکړه دوستانو چې دا زناکارۍ ډېرې عام شوي هم بازارونو کې هم دکانونو کې هم په کالجونو سکولونو کې تر دې چې مدرسو ته هم دغه لوبې راغلي نو خدای پاک نه یره پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا یزني الزانی حین یزني وهو مؤمن زناکار زنا نه کوي په هغه ټایم کې چې دی مؤمن وي یعنې دی چې کله هم زنا کې د ایمان پره ولاړ وي داسې لکه یو سړی چې کمیس وباسي بره تې یو ځای کې راځوړندی دقه شان ایمان زنا وخت کې سړي نه بره وځي دې ټایم کې که اسرائیل علیه السلام درته راغو دنیا نه بې ایمان او کافر به دنیا نه ځي بل ایمان ته کوي ایمان درنه بره ولاړ نو هغه زناکار چې هغوی زناګانې کوي بس د یو حدیث ځان لپاره مصداق وګرځوئ چې کله هم تاسو زنا ته ځئ دا تمه مه کوئ چې موږ مؤمنان یا مسلمانان دې ټایم کې تاسو نه ایمان بره ولاړ هله ایمان درته راکوزېږي چې زنا نه کله فارغه شوئ غسل دې وکړو بس بیا درته ایمان راکوز شي کنې بار درنه ورغلي او نبي علیه السلام مبارک فرمایي جبریل علیه السلام دا حدیث ډېر اوږد دی مختصر یې درته وایم د شپې خوب کې چکر یې راکړې بوی تلم یو داسې ځای ته چې هلته یو تنور و هغې کې بربنډ سړي او ښځې پراته دي ما ورته ویل ای جبریل دا څوک دي ما ته یې وفرمیل یا رسوله دا ستا امت زناکار دي چې ودونه یې کړي دي بیا هم زناګانو پسې ګرځي لکه نن سبا دغه کم خلک چې دي مسافر شي مثال نو هغوی هلته بیا چې کمې ښځې وي هغه فاحشې بدکار هغوی څه بیا زناګانې کوي خپلې ښځې دلته پرېږدي نو هغه خلک چې هغوی ودونه کړي بیا زنا کوي شریعت کې د هغوی مثال د قتل دی نه دا به وژلی کېږي په دوی به دیوال راغورځېږي به په کاڼو مړ کېږي او چې چا ودونه نه یې کړي زنا یې وکړه سل دورې به وهلی کېږي خو لنډه خبره دا دوستانو دا ډېر بد کار دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي زنا دا قرضه دی چا سره دې چې وکړه په ایمان در سره کېږي چا خور سره دې زنا وکړه چا مور سره دې زنا وکړه چا ترور سره دې وکړه چا مامي سره دې وکړه چا چاچي سره دې وکړه ماما ښځې سره تره ښځې سره په چې چا سره دې زنا وکړه ستاسو کور نه به وځي چې هر چا سره دې وکړه امام شافعي رحمت الله علیه قول دی د زنا قرضه دی چا سره دې وکړه قرض به نه ادا کېږي الله دې موږ تاسې زناکارانو خلکو نه وساتلی کړي او الله دې هغه خلک چې په زنا کې